لاو شوه چې اووه اته کسان دي دلته په دغه غره باندې ولاړې دي دا لوی لوی ډبرې غورځوي مین روډ ته نو زموږ وخواته چې دا کوم بلوچ بیلټ دی په دې کې اکثر موسمي فرندې دي قتل هم جایز مرو او دغه نه نه کم پرستی ده هم چې موږ ډېر جذباتیان یو موږ په دغه نامه باندې ډېر خطا سوي یو هم د مذهب په نامه هم د کم پرستۍ په نامه ټکه یې پلګیزم کړي دی بارکان او مساخیل د بلوچستان ولې دونه شاته دی تا ته څه ښکاره کېږي دا ډېره قدرتي وسایل هم په دې څه مالامال دی لکه قدرتي وسایل هم ډېر زیات دي بیا هم د دې په پاکستان کې ریپرزنټیشن ډېر زیات کم دی دا ولې لیبل دی نن تر کومې پورې به دا د غدارۍ لیبل په تاسو باندې وي تر کله پورې ستاسو بچي به تاسو ګورئ موږ که ګورو د شانګلې یا د سوات یا باندې چې دا کومه ما صاحب په سیټ ډسټرکټ دی شوب شهراني دا هم تقریبا 2.5 لاک آبادي ده که 3 لاک داسې آبادي ده چې ودوی ته یو السلام علیکم ناظرین تاسو ګورئ WU پښتو چینل او زه یم ستاسو هوسټ واجد الله نن چې را سره کومه میلمه دی دا ډېر د کمال میلمه دی او د دوی تعلق د هغه صوبې سره دی چې د هغې ریپرزنټیشن چې کومه دی پاکستان کې ډېر زیات کم دی د دوی تعلق د بلوچستان سره دی د دوی نه به تپوس کوو چې دوی په کومه پارټۍ کې دي د کومه پارټۍ سره تعلق دی د دوی نوم څه دی دوی تر اوسه پورې څه کړلي د کومې پارټۍ دپاره کړلي په بلوچستان کې څه شو دي د دوی نه دا ټوټل معلومات کوو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې جي خیر دی امن دی خیر دی الحمدلله څه نوم دی جي ستاسو محمود خان محمود خان تاسو د کومه پارټۍ سره تعلق ساتئ سر د پاکستان تحریک انصاف یوت وینګ ضلعي جنرال سیکرټري یم د کوم ځای یې تاسو مساخیل دا کومه حلقه جوړیږي دا حلقه مخکې فی بي 1 وله او اوس چې کومه حلقه الیکشن کمیشن ورکوي هغه خو بعد کې خبره ده دوه ډسټرکټه یې پلګیزم کړي دي بارکان او مساخیل د بلوچستان ولې دونه شاته دی تا ته څه ښکاره کېږي دا ډېره قدرتي وسایل هم په دې څه مالامال دی لکه قدرتي وسایل هم ډېر زیات دي بیا هم د دې په پاکستان کې ریپرزنټیشن ډېر زیات کم دی دا ولې سره د دې اصل وجه چې کومه ده زموږ نو منتخب نمایندګان دي چې هغه موږ اسلام آباد ته رالېږلي دي او هلته موږ ودوی ته خپل منډیټ ورکړی دي دې زموږ پر سر باندې سوداګانې کړي دي که مذهب پرسته دي که کم پرسته دي که نورې پارټیانې راغلي دي داسې نه دي له 47 څخه تر دا ټیمه پورې چې سوري حالات راغلي دي د بلوچستان چې کوم وسایل دي اوس زموږ سوي ګیس دی د بلوچستان غه ها په بلوچستان کې نسته دلته اسلام آباد په آباده دی نور پنجاب په آباده دی د پنجاب پکشیانې په چلیږي د پنجاب ګاډیانې په چلیږي او دلته زموږ خپل د کور دپاره نسته هلته تاسو ته ګیس نشته دی په خپله ګیس نشته موږ پر لرګي ګزاره کوو تاسو شکایت نه کوئ چې تاسو څنګه چې ګیس زموږ شکایت چې موږ وکړو خو بیا هغه پر موږ یو لیبل لګېږي بخښنه غواړم څه لیبل یې تاسو باندې تر اوسه پورې غداري لیبل دی د غداري لیبل دی نن تر کومې پورې به دا د غدارۍ لیبل په تاسو باندې وي تر کله پورې ستاسو بچي به تاسو ګورئ موږ که ګورو د شانګلې یا د سوات یا د دیر یا د باجوړ موږ کسان ګورو د کویلې په قانونو کې هغه هلته وفات کېږي وسایل د هغې نشتي اسپتالونه نشتي ما ته یو کس وایي چې اسپتال ته چې موږ ته مریض بیمار شي نو بیا کوټې نه علاوه بل اسپتال نشي چې موږ هلته خپل مریض هلته بوځو چې هلته علاج یې وکړو یاره اوس خو د کوټې درته ویلي دي خو ډېر په کم تعداد باندې کوټې ته هم ځو موږ کوشش دا وي چې موږ لاړ شو له ملتان وخواته ها د انسان تر وسایلو پورې کار دی له ډېر اسماعیل خان ته راسو له لاهور ته لاړ شو له کراچۍ ته لاړ شو چې څوري وسایل وي د انسان هغه د غورې منډه کوي مطلب دا چې د بلوچستان نه چې کوم ډېر اسماعیل خان هم بهتر دی په صحت په حوالې سره یاره اوس چې مو وایي بهتره موږ به پیشنټ دلته نه راوړلو څه په کې د چې ستاسو کسان کو مونږ ګورو د پښتنو په نوم باندې کله هغه راځي اسلام آباد طرف ته څوک د اسلام په نوم باندې راځي مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم دی هغه هم وایي زما هلته ډېر زیات منډیټ دی هغه ځای دپاره ډېر کار کوم سر جي تا ته معلومه ده چې موږ خو که مذهب وي هم پر مذهب سر ورکوو او په مذهب سر نه خلاصوو چې مذهب ما ته ویایي چې زه به کوم چې
د مذهب پر نامه باندې موږ خپل سر هم ورکوو، ورور هم قتل کوو، د ورور قتل هم جایز مرو، او دغه نه نه کام پرستي ده هم چې موږ ډېر جذباتیان یو، موږ په دغه نامه باندې ډېر خطا سوي یو، هم د مذهب په نامه هم د کام پرستۍ په نامه. انشاءالله په راتلونکي وخت کې به نه خطا کېږو، په راتلونکي وخت کې به داسې سړي ته مینډیټ ورکوو چې هغه د علاقې په مفادو کې کار وکړي، هغه علاقې له یو مفاد راوړي، هغه زموږ عمر خو تر دی چې زموږ د بچیانو یو روشن مستقبله جوړ کړي. څه درته لګي پی ټی آی هم ډېر وخت حکومت وکړ هلته، بیا هغه پی ټی آی حکومت هم مات شو، با پارټي راله، بل رالی. دا با پارټي جوړه څنګه 2000 شوه او دې څومره داسې زر ترقي وکړه په بلوچستان کې؟ سر زموږ وخواته چې دا کوم بلوچ بیلټ دی په دې کې اکثر موسمي فرندې دي، نو هغه بیا دا نمونه سیستم دی چې موږ پښتون بیرته هم د 1980 د 90 له دهایي څخه راوتلي یو، څه نه څه خپل اختیارات لرو، که اوټ کاسټ کوو هم په خپل ترتیب یې کاسټ کوو، او که یو بل شګړه له چا سره کوو هم په خپل ترتیب یې کوو. خو مګر بلوچ بیلټ دا نمونه دی چې هغه که نواب وډیره سردار دا ورته ووایي د هغو اختیارات د خپل ځان نه دي، نو په دې بنیاد باندې اکثریت په با پارټي کې چې کوم دی هغه د بلوچ بیلټ غه دی، یکه دوکه پښتون بیلټ هم یو 15 یا 10 کسان یا 6 کسان دغه ورسره دي. د بلوچ چې کومه بیلډ بلوچیان به په دې بلوچستان کې زیات وي که پښتانه به ډېر وي؟ څونه تاسو اندازه تاسو څه ده؟ د آبادۍ په لحاظ سره به انشاءالله زه یم پښتون زیات وي. بیا پښتون ته هغه ریپرزنټیشن ولې نه میلاویږي کومه چې د هغې حق دی؟ یاره دا چې کوم کمیټمنټ سوی دی د پاکستان له جوړېدلو پس، نو هغه دا دی چې وزیر اعلی به د بلوچ وي او گورنر به د پښتانه وي، نو هغه پښتون چې کوم یو راسي گورنر خپل علاقې ته که یو یکه دوکه مفاد ورکړي ټیک دی، کینې کې ور د گورنر اختیارات کله دوري اختیارات ول. اوس تقریبا زموږ د بلوچ ضلعې به ډېرې ځله مختلفه وي، خو د بلوچ چې کوم دی پر تحصیلانو باندې د ایم پی ای سیټ ورکولی سوی دی. زموږ 2 ډسټرکه تقریبا 8 دا نمونه ډسټرک دي چې 2 یې پلکیزم کړي دي، بیا یې یو سیټ پر ورکړی دی. د څه وجه د آبادي په هغه علاقه باندې کمه ده که ولې داسې کار ګڼئ؟ یا الحمدلله آبادي زما د خپل ډسټرک 1,67,300 کچھ ہیں، اور بلوچ بیلٹ میں الحمدللہ جو واشک ڈسٹرکٹ ہے وہ 1,20,000 کی آبادی ہے. جو الیکشن کمیشن کی ریکوائرمنٹ ہے وہ 2,41,000 کا بتا رہی ہے، تو اس پہ سیٹ دے رہی ہے. هیڅ خبره نه. اردو داسې زموږ یو په دغه وي که نه داسې زموږ نیشنل لینګویج هغې ته موږ وړو مثلا. نو په دې وجه باندې چې کومه ده د بلوچ بیلټ ضلع هغه پر 1,20,000 باندې یې سیټ ورکړي دي، پر 1,40,000 باندې ورکړي دي، پر 1,70,000 باندې یې سیټ ورکړي دي. تقریبا څو دا نمونه تحصیلان دي چې دا سیټ د پر ورکړي دي، او پښتنو ته 2 لاکو باندې په 2,41,000 باندې چې دا کوم ماسه په سیټ ډسټرکټ دی شوب شهرانی، دا هم تقریبا 2.5 لاک آبادی ده که 3 لاک داسې آبادی ده چې دوی ته یو سیټ پر ورکړی دي. 2 ډسټرکټ یې پلکیزم کړي دي. اوس معدنیات طرف ته راځو. څرنګه چې د ویډیو نه مخکې مو تاسو سره خبرې وشوې چې هلته ماربل شته، د زیتون تیل شته چې په دنیا کې ډېر زیات مشهور او ډېر ګران تیل دی. ډېره اکانمي د سعودي عرب چې کومه د زیتون نه هغو ته پیدا ده، بیا ولې دا موږ نه استعمالوو؟ د شعور کمې ده. یو وارې خو د شعور کمې ده، د شعور نه پس بیا زموږ مسله دغه ده چې زموږ کوم د سبزي وي هم په زموږ علاقې باراني علاقې دي، یو وار خو هلته په باران کې خرابې سي، بیا زموږ وخواته د چې کوم زموږ مین لاره ده له پنجاب سره، موږ له پنجاب سره په دې لاره تړلي یو، بیا چاهې که له ډېر اسماعیل خان سره یو که له ډېر غازي خان سره یو، دا غرنه علاقه ده، په دا کې لنډ سلایډینګ کېږي. اوس دا تیر وار دا چم وسو چې تقریبا 1 میاشت روډ بند وي د پورټ منروغه. بیا دا افواه هم پیلاو شو چې 8 کسان دي
دلته په دغه غره باندې ولاړې دي، دا لوی لوی ډبرې غورځوي مین روډ ته، نو روډ په بندوي د دوی هلته خپل روزګار پر لګیا دی. که تاوان کېږي خو د پښتانه بیلټغه کېږي، د چا سبزي 2 ورځې سوي دي چې لوډ ولاړه ده، د چا هغه 15 ورځې سوي دي، د چا هغه 10 ورځې سوي دي. هغو ته هلته چې کومه دی خوراک ورڅه د هغو نه الي د هغو سیسټم پې چلېدلی، د هغو سیسټم په چلېدلی. هغوی یو کپ چای په 200 روپۍ ورکوئ. یو کپ چای په عام لیول کې چې ګرځي په 4 سټار په 5 سټار هوټل کې هم 500-600 روپۍ دي، نو دوی هلته په 200 روپۍ یو کپ چای ورکوئ. یو چمچ دال به دوی هلته په 500 روپۍ باندې ورکوله له یوې ډوډۍ سره. د خپل روزګار پر چړاو تاوان کې کېدی، نقصان کې کېدی، اخ د پښتانه بیلټغه کېدی. ایجوکیشن حوالې سره بلوچستان څنګه دی؟ یار ایجوکیشن تر مخکې خو ډېر بهتره دی الحمدلله، بالخصوص چې زما خپل ډېر بیکورډ ډسټرکټ دی او ډېر شاته او ډېر پاته ډسټرکټ دی هم الحمدلله. اوس که اسلام آباد ته راسې چې کوم مختلفه کالجز یونیورسټیانې دي په دې کې ینګ جنریشن ما لیدلی دی، او کوم دا اوس چې د 9 د 7 د 8 دپاره سلیکشن کېږي د کالجانو په دې کې بیا هم سخیل هم پر سټاپ باندې دی الحمدلله. څه پیغام به دی اخر د پښتنو دپاره، بلوچستان د عوام دپاره یا د نورو خلکو دپاره؟ دې ته وایم چې برای مهرباني کوم خپل عمرونه تر دې په خپلو بچیانو تعلیم وکړي، شعور راولئ په ځان کې، او خپلې منځنۍ جګړې بدۍ بدرنګۍ باید چې ختم کړي، چې تر کومه پورې تاسې د خپلې بدۍ بدرنګۍ نه وي ختم کړي تر هغې پورې ستاسې مخ ته تګ ډېر مشکله دی. مهرباني یار د وخت راکولو. ناظرین تاسو د دې خبرې واورېدلې، څرنګه چې موږ په علم کې هم دا او موږ ته پته هم دا چې بلوچستان آبادي تقریبا کمه ده، لیکن علاقه ورسره ډېره زیاته ده او ډېره زیاته پیدا ده، دې نه اخیستلی کېدی شي. څرنګه چې دوی د زیتون خبره وکړه، د ماربل خبره وکړه، د بادام خبره وکړه، که چېرته په دې شیزونو باندې کار وکړی شي او دا بار ملکونو ته ایکسپورټ کړی شي، نو ملک ته به هم ترې ډېره پیدا وشي، بلوچستان ته به هم ترې ډېره پیدا وشي. په بلوچستان کې د هیلث چې کومه ده ډېره زیاته مسله ده، د ایجوکیشن ډېره زیاته مسله ده. نو حکومت لم پکار دی، بلوچستان حکومت لم پکار دی چې په دې باندې کار وکړي. بیا چې کم مسایل د بلوچیانو او د پښتنو په منځ کې دي، په دې کې هم کوشش کول پکار دی چې کمی وکړی شي. د بلې ویډیو پورې موږ ته اجازت راکړئ. د الله په امان.